بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ. دا زمونږه فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس، پښتو کې ورسره لیکلي د نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې. په یوټیوب کې هم زموږ چینل شینواری سپیکس او په ټیک ټاک کې هم شینواری سپیکس. راځو د نن موضوع په اړه. سمیم عارف صاحب چې د ارګ د اداري چارو سلاکار دی، هغه زمونږ ملي لوبغاړو ته چې مونږ او تاسې اول ورته اتلان جوړ کړي، بیا پس د اتلانو ورته د مهاجرت پیغور ورکړی، ورته ویلي چې تاسې مهاجر یاستئ، مونږ په پاکستان باندې یا بندیز غواړو یا دا شینه، او تاسې د پاکستان خلاف غاږ پورته کوي او تاسې خاموش پاتې یاستئ، نو تاسې هماغه پخواني مهاجر یاستئ. ګوره، اول د هر چا خپل نظر دی. موږ ټول یو افغانان یو. که یو افغانستان څوک نه غواړي نو ټول عمر به همدغسې جنگ رواني. که چا مهاجرت کړی دی، همدا لوبغاړي دي چې په همدې مهاجرت کې موږ ته ټیم را جوړ کړي، دې لیول ته راورسېده. دا د همدوی برکت دی. اول دې نه مخکې چې د دوی برکت درته هغه کوم مهاجرت زموږ د نړۍ ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم کړی دی، حضرت ابو بکر صدیق کړی دی، حضرت عمر کړی، حضرت عثمان کړی، حضرت علی کړی، طلحه بن زبیر کړی، ابو دجانه کړی. مړه څومره صحابه او جلیل القدر صحابه او هجرت کړی دی. او ته راځې تا او خدای تلې سلاکار په یو حساب. سلاکار به پخوا وختونو کې خلکو داسې ټاکل چې دانشمن به ورته وي چې دا هوښیار سړی دی او دا به ښې مشورې ورکوي چې کله امیر یا مشر غوسه کېږي، په قهر کېږي، راځي او څه داسې فیصله کوي چې هغې نه به ملت ته خلکو ته تاوان رسیږي، دی به مشورې ورکوي. نو مشورې والا نه، دا چمچتوب کوي اصل کې. دوی فقط راځي په فیسبوک پوسټونه او دا شینه کوي. دا اوس د دې نه څه خبر دي چې د هجرت څومره بهترینه کلمه ده، څونه بهترین کار دی. دا خو الحمدلله چې څوک په چا هجرت کړی دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سنت ته هر چا نه نصیبیږي. نو دا خو وخت سره حالاتو سره داسې وو. ته راځې او ماشاءالله دا خو د وایس اف امریکا، د امریکا غږ، د امریکا غږ چې دی پې د یو خاصو دغه نه دا جاسوسان دي اصل کې، دا خبریالان نه، دا د امریکې د زه خپله ګوره د امریکا سټیزن یم، امریکا کې اوسېږم، درته یمه دا د امریکا د بینفټ نه، د امریکا د پیدې نه بغیر یو خبرم نه کوي. کومه ورځ چې دوی د امریکا د ګټې نه اخوا خبره وکړه، په هماغه ورځ یې دندې نه کریډي کوي. نو دا خاص د امریکا ګټو ته معتقد خلک دي. کینې زه دا 20 کالو راسې امریکا چې په زموږ باندې یرغل کړی دی، په یو آزاد ملک باندې خو حمله کړې وه، آزاد ملک یې ونیوه، نو دا د په دې باندې غاښ پورته کړي. ځه دا د یو خبره داسې وکړي، دا د چېرته خلکو ته وایي چې دا د زه اوس دلته یم چې یو 20 افغانان را پیدا شي، یاره د 15 لکه نه هم زیات افغانان په دې امریکا کې دي. زه ورته یم صرف 20 را پیدا شي چې 20 لاړ شو د کانګرس مخې ته خیمه ووهو، پرلت ووهو، یو میاشت ومخلي د عمران خان غوندې زیات په مخلي، مګر ورته به وایو چې جنګ تاسې جوړ کړی، سوله به هم تاسې راولئ. 20 افغانان پیدا نه شوی. 20 د امریکا خلاف غاښ پورته کول دومره آسان دی، د هر څه نه به ورته تېرېږي. مګر دا خو هغه پخواني د امریکا غږ خبریالان دي، چمچي دي. همدې چمچتوب په اساس باندې دا راپورته شو، ارګ ته ځان ورساو. ارګ کې همداسې ډېرې چمچې نور هم د خبر دغه نه ورغله. تاسې زما یو مخکینی ویډیو کتی چې هغې کې ما ویلي چې حمدالله محب ما ته یو چا زموږ چې یاره دا ما سره په صنف کې و په لندن کې، او د کمپیوټر ساینس ویلی. نو تا خدای چې کمپیوټر ساینس چا ویلی، هغه ته راخلي د یو وطن د امنیت سلاکار تینې غاټ مشر تینې جوړی، نو د هغې وطن به څه حالي؟ همدغسې حال وي که نه. اوس جنګ کې وګوره، حالت جنګ وخت راغی، ډوزماران ورک شو، یو ضروري اعلان واورئ، حمدالله محب ورک دی، ورسره هغه امرالله سالم ورک دی، ته شو داسې ډوزي اشتې، موږ به داسې کوو، موږ به داسې کوو. طالبان پنجابیان دي، دغه دي، خپلو خلکو نه پنجابیان جوړوئ. پنجاب در نه اوس نیم ملکونه اوس تکړه شئ که نه، چېرته یاستئ؟ دا پنجابیان دي، دا د احمد شاه بابا لمسی دي، دا د میرویس خان نیکه مسی دي. زه چاته پیغور نه ورکوم، مګر د پنجاب خپل تاریخ معلوم دی. 1901 کې وګورئ څومره 93,000 پوځ تسلیم شوی و. خبره دې نه ده. نو دا هغه خلک دي چې امریکا ته ماتې ورکړه، 50 ملکونو ته ماتې ورکړه، او
دا زموږ ملي اردو، دا زموږ ګوره اتلان دي، قهرمانان دي. دا شی کې دا تا دپاره نه واشنګټن ساتي، نه درته نیویارک ساتي. همدغه اشرف غني ویلي دي که نه، همدا تاسې چمچې ورته همدې دپاره کش ورکوئ، دا درته نه ساتي. ځکه خو دا دی ګوره څومره په اسانه ولایتونه نیول کېږي. الله اکبر چغه هم شروع کړه، لاړه درنه 4-5 ولایتونه لاړه. اوس یې چې هیشټیګ کې مصروفه کړي هستئ 10 ولایتونه نه نور لاړه، نو وطن ته به څوک داسې کار کوي؟ دا نفرت، دا دغه چې طالب پسې لګیا وسه خبرې کوه، نو په دې نفرت شی کېږي. دا نفرت به راځي سباله او بیا هم دا تاسې منډې وهئ لکه دا اوس چې کوم حالت دی. دا حالت هغه اصلي خبره څوک نه کوي. زه هم دې ولس ته ما وایي چې ولس دلته امریکا کې مو چې بمبار خلاف غاږ پورته کوي، موږ دې چا طرفدار هم نه یو، خو چې څوک ظلم کوي بمبار کوي، د بمبار سره شی کېږي. اوس په دې منطقه کې ډزې روانې دي، هر څوک په خپل کور کې د باندې ډزې روانې دي. مګر چې بمبار شروع شي خدای مکه 1-2 کوره ولګېږي، ټوله منطقه هغې ځای نه کډې ډېر زر را شروع کړي. ما د بمبار نه چې څوک تللی دي، مهاجرت یې کړی، هجرت یې کړی، د هغوی کیسې مې اورېدلې دي. نو ځکه زه د بمبار ډېر سخت خلاف یم. اوس نه، زه هغه وزیرستان کې چې د پاکستان پوځ کوه هغه وخت کې ما ټویټونه کول، 2010 کال راسې زه ټویټر لرم او همدې خلاف وم. نو دا کار چې دی ما ورته راځي د بمبار خلاف غږ پورته کوي چې نه پرېږده، طالب نه نوځي یو کور ته 10 نور هلته وایي طالب ورته نوځي بمبار د پوشي، نو چې یو طالب نه نوته 10 کسان نور هغې کور کې هغه به ټول مړه کوئ. دا ستاسې لاجک دی، مانه د خیاطۍ یو حد وي. خدای مو بې خو نه باسه، عقل نه کار واخلئ. کوئ کنځل ستاسې په کیسه کې څوک دي خپله ماته معلومات یاستئ. 2015 کې تاسې دي هم د دې غني چې تاسو ورته بابا هم یوئ که نه، د په پاچي کې تاسې وتښتېدئ اروپا ته او بل ځای ته، هغه ماشاءالله امریکا ته. خو په دې ملت کې 1 لک نه زیات جاسوسانو چې خاصې امریکې ته کار کوه، تا خدای په 1 لک نه زیات. دا اوس امریکا ځان سره دغه کوي. پرېږده چې کار به وشي، افغانان دي چې ژوند یې ښه شي، په هغې خوشحاله یو. خو داسې ملت کې موږ لګیا یو مبارزه کوو. نو دا به د طالب خلاف اوس ډزې نه ورکوي، لګیا به یې ګړاس خبرې به کوي. په دې سوله راځي، په دې امن راځي، اخر به شی وشي چې همدا خلک د بمبار د وجې را دغه شي، بې ځایه شي، بې کوره شي. بیا تاسې راځئ چې هله اوس شا به یې چندې ورته وکوئ. هله هماغه خلک دا بعضې امریکا کې زه پېژنم چنده ورته کوي، په دې چنده کې به شی کوي، دی به هم جب کې اچي، هلته به هم کس جب کې اچي. هغه اصلي کس ته غریب ته دومره ورسېږي. او موږ ذهني خیرات خواره قوم شو، خیرات ته به همیشه سترګې په لار یو. نو دې په ځای چې دی سولې دپاره کار په کار دی، یو بل ته پیغور ضرورت نشته. سمیم عارف صاحب ستا دپاره غټ پیغور دی چې تا امریکا غږ دپاره خبریالي کړې، ته راځې بل سړي ته چې افغان، ته ځان ته افغان یې، د افغان امریکا غږ ته چې خبریالي شروع کړه، هغه بیا د افغان ګټو ته ګوري، اول د امریکې ګټې ته ګوري. نو ستا هیڅ حق نه کېږي. دا ملي لوبغاړي چې دا زموږ اتلان دي، او دا به په دغه باندې نه وژنئ، چټي په طالبانو او په نورو خلکو مه دغه کوئ. هېڅ ضرورت نشته چې دا سیاست کې راشي. هم د دوی برکت دی چې نن مونږ ملي ټیم لرو. زما خیال شي، زما شاید نور افغانانو به همداسې، خو ما به د پاکستان ټیم کې پښتانه سپورټ کول. زه به خوشحاله یم چې شاید افریدي به سکور وکړه، یونس خان به سکور وکړه، عمر ګل به وکټې واخیستې، بل اوس هم پکې ډېر پښتانه دي. نو هغه ټیم اوس چې زموږ خپل ټیم راغی، هغه انډر 19 ټیم یا دا مو کوته هغه ملي سرود انډر 19 ورلډ کپ کې کوه، ما خدای پاکه شکر دی چې دغسې زموږ ټیم هم دې ځای ته راورسېد. هېڅ مشکل نشته. دا بیرغ دی د ما نه زیات په هېچا هم ګران نه دی، هر ځای کې ما په خپله خرچه راپولی دی. هغه د پاکستان سره چې زموږ نړیوال گیم و $2028 صرف یو طرفه د لاس انجلس نه دغه ته ټیکټ و لندن ته، او په حلال هم ګټو. داسې نه چې ارامیان یو، ارامیانو دپاره خو دا هېڅ شی هم نه دی، مګر تیش دپاره همدې خپل وطن خپل بیرغ دپاره. مګر که اوس دې بیرغ کې دا تور نښه چې زمونږ د تور وختونو یاد راته را دغه کوي، دې په ځای چې سور شین سپین شي څه مشکل شته، که سپین پکې ور اډ شي څه مشکل ته، کلمه خو پکې ده تیاره که نه. نو که دې کې دغه شي او په دې باندې سوله راځي، خدای دې راولي، دا خو لیخه شوه. نو دا مشکلات اسې چټي پروپاګند کیږي، د طالب خلاف هم پروپاګند کیږي، او دا حکومت کې چې کوم چمچې ناستي، دا اصل کې سره د افغانیت ته معتقد دي. ګوره فاسد سړی چا چې فساد وکړه، هغه به نه د بل په مخ کې خبرې کولی شي، نه به دغه کوي، بس همدا کمپیوټر او دغه ته به ناست او دا پوسټونه او چمچتوب به کوي، په همدې به خپله ګټه مخکې وي چې بس ما ته هغه کوم سیل چې دغه ټول ته معلومات دی چې ارګ هایر کړی دی،
دنده ورکړې ده 1000 افغانۍ والا پوسټونه او داسې مختلف شته په نور دنیا کې هم هیر کړي دي. نو تیشته پاره ولې نفرت دغه کوي؟ د سولې چې وخت وي چې باعزته سوله غواړو، سوله بې عزته حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې کله صلح حدیبیه کوله هغه بې عزته وه. حضرت عمر رضی الله عنه ورته راغی چې یا رسول الله دا موږ په حق نه یو چې دغسې سوله کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې صلح کې خیر دی او هماغه شی شو، خیر شو. راغی هغې نه وروسته مکه فتح شوه، اسلام هم داسې پرمختګ وکړه او لاړه. نو صلح کې خیري، صلح کې هیڅ مشکل هیڅ چا د پاره هم نشته. زموږ تاسې د همدغه هغه وخت کې چې سولې وخت و چې نه موږ باعزته سوله غواړو. نو باعزته سوله کې عزت دی، جنگ کې بې عزتي ده. دا زه بیا پیغور دغه نه، ځکه موږ ټول یو افغانان یو، خو زموږ د ملي اردو عسکر لاړه پاکستان ته، لاړه ایران ته، تاجکستان ته، ترکمنستان ته. ولې؟ خو دا جنگ د وجې، جنگ بې عزتي ده. نو هر څوک چې یستی چې دې ځای کې که واقعي خپل وجدان ته غوږ ږدئ، چې هر ویډیو هر شی ګورئ، اول خپل وجدان ته ګورئ، خپل وجدان ته غوږ ږدئ، خپل زړه ته ګورئ چې یاره دا خبره داسې کیدی شي. دا چې طالب خلاف ویل کې چې 14 کالو ښځو دپاره خطونه دغه کړي چې دا به مونږ په نکاح کوو. تا خدای طالب سره دومره وخت شته چې هغه به اوس ډنګ ډونګ به یې شروع کړی، او ملا صاحب راغواړه، 1000 کسان کېنوه او خلکو ته ډوډۍ ورکوه. دا شي نشته، دومره وخت شته. هغه خو جنګېږي لګیا دی. خو همدغې حکومت یا همدغې چا چې هر چا د پروپاګنډ والا خلکو دا کار کړی دی، خلک یې رولي دي، خلک غریبانه یې را تښتولي دي، بیا یې دنیا ته چې وګورئ دغسې ظلم طالب شروع کړی. هر ځای کې چې دغه کېږي خلک راپورته کېږي لګیا دي. زه د دې خلاف نه یم چې خلک راپورته شي، زه د دې ډېر غټ طرفدار یم چې ولس دې راپورته شي، په حق دپاره دې راپورته شي. حق دی یی، کله کله به هر څه ویل کېږي، مګر راپورته کېدل ښه دي بنسبت موږ د هغه اوده ملت نه. ځکه هر څوک چې راپورته شي، که سبا خدای مکه طالب ظلم کوي، خو همدا خلک موږ او تاسې به ورپسې راپورته کېږو. دا بعضې خلک به هغې وخت کې بیا ورته لګېږي، چکچکې به ورته وهي. همدا موږ به د ظلم خلاف غاږ کوو. خاشا سره چې ناجیز وشو، موږ ور باندې غاږ پورته کوي. هغوی ته معلومات وشو چې یاره دا کار صحیح نه دی، چې هغه ګوره طالب هغه ملي اردو چې تسلیم شي ورته. ګوره په هلمند په بل ځای کې څومره تلفات یې ورکړه، هر ځای کې دوی د سنګر مرګري تا سره هغه تانه مړه کېږي، او ته بیا هم چې کله مخالف ملي اردو یا کمانډو یا هر څه ونیسي تا ته تسلیم شي، او ته یې بیا هم پرېږدې چې زه بیرته لاړ شه. ځان سره فکر وکړئ. او دا چې تاسو ویډیوګانې ګورئ، مثلا د طالب چې یاره جیم کې لګیا ټوپونه وهي، یا د جنرال دوستم کور کې ناست یو پلوتې والی چینس کې او دغس کې، او یا د فوارې د پاسه ولیړي چې عکسونه ایستلي دي، دا د خاندا دغه نه دی. او یا کمپیوټر ته ټک 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 دا شي نه کوي، نه، دا ژوند غواړي. دا صرف وروسته پاتې شوي وي، یاره 20 کاله وروسته پاتې. زه چې امریکا 20 کاله مخکې دلته راغلم، دا کیبورډ به ما هم همداسې ټک ټک کاوه. دې پلوې کتل لایبرري کې چې څوک روم نه ګوري چې څه راته بد ونی، مګر نه پوهېدو، انسان نه پوهېده. اوس راشه سکسس فیکټرز پروګرام PMGM ما کړی دی. افغانستان کې ټیکنالوژي وزیر هم ستاسې نه دی کړی، او دا زما سره مسلک نه دی. مونږ امریکا کې د سیاسي علومو نه فارغ یو په پوهنتون کې. ولې؟ تیش ته پاره کړی یو وخت په کار راشي. نو علم چې دی زده کړه، دا د دې لپاره همیشه باید لاره خلاص، یو بل ته باید غېږ ورکو، پیغور ضرورت نشته. همدا سمي معرف به P2 ویزه کې سبا تختی امریکا ته، لکه نجیب ننګیال صاحب چې وتښتېده، هغه د اوس هغې ځای نه وګوره. NDU تی شی شو، نیشنل ډیفینس یونیورسټي. دا څه شی دی؟ دا د امریکا د جاسوسۍ مکتب، تا ډیفینس کې ټریننګ درکوي. ښه، لاړ یو کال کې دننه ماسټري واخیستی، په یو کال کې ماسټري چې 80 یونټه دپاره چې څومره کیپسټون کلاسونه چې یو کلاس 5 کتاب وي هغه ته ختموه په یو کال کې. دغه ته یو کال کې دننه هغه هم د کرونا وخت کې ورته فارغېږه. ګوره ډېرې لوبې دي. هغه سړی چې تاسو ته وطن پرسته ښکاري، سره وطن پرسته نه و په دې وطن کې. که وطن پاله سي خلک وایي دا زموږ به 240 کالو راسي، دا حال وایي. نه غواړو چې موږ څوک خفه کړو. تاسې ټول په ما ګران یاستئ، ټول یو افغانان مې یاستئ، هېڅ مشکل نشته چې تاسې اوس څوک ګوره کنځلو والا چې هغه یو طرف ته، هغه سره افغان هم نه دی، پښتون هم نه دی، هغه انسان هم نه دی. ځکه موږ باید د یو بل نظر ته احترام وکړو. ستا خپل نظر دی، زما خپل نظر دی، او د احترام د آزاد انسان په حیث د هر چا حق دی چې هغه خپل نظر څرګند کړي. که ستا ورباندې سیرانه په دلیل ورسره خبره وکړه. نو همداسې که اوس مثلا زموږ د ملي اردو د ملي ټیم لوبغاړي یا پخواني کسان دا پوسټ نه کوي چې یا سینکشن پاکستان یا شی دغه،
وای شو ولې سانکشن جی ایچ کیو سانکشن بل شي نه نور شي نه ولې نه کوي. پاکستان کې خدا پښتانه موسیقي دا خو زموږ خپل تن دی چې اول خو ستاسې په خبره باندې سره دغه لګېږي نه بندیزونه، ځکه دنیا چې زموږ خبره اورېده زموږ به دا حال نه وای، د فقیر او د بیکار او غلام سړي څوک سره خبره نه اوري. مګر دا د کوم ځای دغه شو چې تاسې عام انسانانو دپاره سانکشن غواړئ. ښه ورځ به وګورئ څوک چې د بل بد غواړي به خپله ښه ورځ وګوري. نفرت والا چې دی هغه سره پرمختګ کولی نه شي. موږ ته هندوستان شی وکړه 15 کاله 6 کاله نفرت موږ ته را پرېښوده، موږ لګیا یو پاکستان سره په ډزو مار شو، هغوی شی وکړه، هغوی لاړه IT پروګرامونه وکړه، دومره راډیر شو په دې امریکا کې، او هر یو راغلی هلته د 3-4 میاشتو همدغه سکسس فیکټر پروګرام کړی دی، دلته راغلي $80,000 $1,00,000 دوی تنخوا ده معاش دی د کال. او موږ او تاسو ته نفرت درکړه چې څوک نفرت کوي هغه پرمختګ نه کوي. هر څوک چې اروپا کې هستی دا نوي ځوانان ترې هستی، تاسې د وطن آینده هستی. بدو خلکو سره مه ګرځئ، بدو خلکو سره هیڅ انډیوالي دوستي مه کوئ. فکر شروع کوئ، خپل کار ته توجه ورکئ، خپل فامیل ته توجه ورکئ، او په راتلونکي کې به انشاءالله موږ ته خیرات ضرورت نشته په افغانستان کې. همدا تاسې چې پیسې راولېږئ هغې ځای نه دا موږ د امریکا او دې ځای نه ډالر چې موږ په افغانستان کې وساتو او افغانۍ ورکو. اوس خو خیر دا حکومت چې دی ماشاءالله ډایرکټ ډالر ورکوي، دا ډالر شی کې خلک راخلي په مارکیټ کې ماتي او همداسې پاکستان طرف ته سمګل کېږي یا بل طرف ته. نو زموږ اقتصاد خو هیڅ پیدا ونه کړه. دې په ځای چې دا مونږ وساتو او دا راواخلو د افغانۍ خپلې خلکو ته ورکو په طریقه باندې، نو زموږ د افغانۍ قیمت هم لوړېږي، زموږ فیډرل ریزرو پیسې هم زیاتېږي او موږ دنیا نه په همدې باندې سامانونه اخیستی شو. نو موږ خپله ترقي کوو. مګر هر څوک چې راځي دلته بس ګوره دغه سیستم دی. نو داسې ده موږ د آسیا په جغرافیایي لحاظ په داسې ځای کې پراته یو چې ترکمانستان نه چې کوم ګیس راځي هغه به زموږ په لاره را تیریږي، پاکستان هندوستان ته به ځي. 1.5 بلیون خلک هلته دي، 220 میلیونه پاکستان کې دي. ته فکر وکړئ زموږ خلک به څونه په دې باندې کارونه موقع پیدا شي چې امن شي او څومره پرمختګ به وکړو. $3 ټریلیونه د امریکا جیولوجیکل سروې چې موږ لیتیم لرو، هغه چې راتلونکي الکتریک دا دغه چې برقي موټران دې کې وپکارېږي، جازونو کې هر ځای کې هغه مونږ لرو. موږ مالدار یو خو ځان نه پېژنو، په جنګ اخته یو، بس یو بل پسې همدا کنځلې او دغه باندې که لږ مونږه سر ښکته کړو، لږ ګزاره وکړو یو میاشت نیمه او خپل عقل نه کار واخلو، دې په ځای چټي یو بل سره اختلاف نظر په ځای جنګونه او دا نفرت خپرو، نو لږ فکر وکړئ که محبت نشي ورکولی ولې چا زړه خفه کوئ؟ د دې څه ضرورت دی چې یو کس نه ته اتل جوړ کا، هغه راځي قریب د 14-15 کاله تا ته منډې ترډې ووالې، خپلې خواريانې ورته وکړې، اخري انجام دا شو چې ته اوس ورته وایې چې ته خو مهاجر وې. لکه مطلب دی په داسې طریقې ورته وایي چې تاسې سره افغانان نه یاستئ. څوک دا حق لري چې بل افغان ته افغان نه. نو بس سمیم عارف صاحب هیله چې سر د خلاص شوی، سر خو به د خلاص ځکه تاسو هم تختې ماته پته دا P2 ویزه کې به اپلای کړئ ځان وباسئ، او داسې راپورټ هم راغلی چې ډېر ټامیان دا نه اهل کار دا مو چې کار اهل کار ته ورکوي دا هم دې دپاره دا نه اهل کار خلک چې دا ټولو خپې ایستلي دي. هر اونۍ کې 2 ځل چې دي، یو ځل دوی تښتي دوبۍ ته لاړ شي، هغې ځای کې حالات مالات څاري، بیا راشي چې لږ چېرته خبر وګوري، بیا لاړ شي. نو دا اوس ځان کېدی شي دې ځل ته نږدې وختونو کې بیخي ځان وباسي او ورک شي. دا د ټینګې خلک نه دي، دې خلکو باندې ملا مه تړئ. نو هیله ده چې موږ تاسې ټول سره یو افغانان شو، یو په اتفاق او اتحاد مخکې لاړ شو. نو د افغانستان سوکالۍ دپاره، امن دپاره انشاءالله د افغانستان راتلونکی به ښي. مونږ د الله تعالی نه ګوره مالک ذات سره هر څه چې هغه وغواړي هغه یې کوي، او د هغه په لاس کې یا الله ته په خپل کرم په دې هیواد کې سوله راولي. بس تاسې ټول دا زموږ بیا یو ځل فیسبوک چینل دی شینواري سپیکس، یوټیوب او ټیک ټاک کې هم ستاسو ټول د کتلو شیر کول نه یو جهان مننه. اخیری میسج بیا مینه محبت نه کار واخلئ، صبر برداشت نه کار اخر، یو بر سره گزاره کوئ، اختلاف نظر د اختلاف نظر په چوکاټ کې دا کوئ چې ته نظر حق لري همداسې بلم لري، که د طالب نظر ورکوي او که د حکومت نظر ورکوي، هیڅ خبره نشته. موږ ټول افغانان یو، موږ باید یو موټی او یو پرمختګ افغانستان دپاره کار وکړو. سوله به راځي انشاءالله. افغانستان زنده باد.